سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند دی. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست دی شپږم لوست، عنوان دی پی پوپل. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په تیر لوست کې د پی د توري په غږ، شکل، بڼه او لیکلو باندې کار کړی و. ګرانو زده کوونکو، وګورئ زموږ تیر لوست د پی پوپل اوومه پاڼه وه، اووم مخ. ګرانو زده کوونکو، راځئ مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړو، راځئ په تیر درس باندې یو رڼا واچوو. موږ په تیر لوست کې په څه شي باندې خبرې وکړې؟ د پی په توري باندې. آیا تاسې ماته ویلی شئ چې د پی توری څنګه لیکل کیږي؟ ښه، زه له تاسې نه یوه پوښتنه کوم. د پی توری څو ټکي لري؟ آفرین، د پی توری 3 ټکي لري. راځئ موږ د پی توری څنګه لیکو. وګورئ زه تاسو د پی توری لیکم. دا څه شی دی؟ دا د پی توری دی. ګرانو زده کوونکو، وګورئ د پی توری ما پسې تلفظ کوي پی پی پی. موږ او تاسې د پی توری څنګه لیکو؟ وګورئ بیا یې هم درته لیکم. پی پی. اوس راځئ د پی په توري باندې څه شی پیدا کړو؟ داسې کلمې پیدا کړو چې هغه د پی په توري باندې پیلیږي. موږ په تیر لوست کې هغه کلمې ویلې وې چې کومې کلمې دي چې هغه د پی په توري باندې پیلیږي. تاسې ماته ویلی شئ داسې کلمه راته ووایئ چې هغه د پی په توري باندې پیلیږي. نو کومې کلمې د پی په توري باندې پیلیږي؟ آفرین، پوپل. کومه کلمه؟ پوپل. وګورئ پوپل څنګه لیکو؟ پی واو، بیا پی او بیا لام. پوپل. پوپل له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له 4 تورو څخه. هغه کوم توري دي؟ لومړی د پی توری، بیا د واو توری او بیا د پی توری. کوم توری؟ پی واو، بیا هم د پی توری او بیا ورسره د لام توری. نو څه شی ترې جوړیږي؟ پوپل. ګرانو زده کوونکو، د دې ترڅنګ بل کومه کلمه ده چې هغه د پی توری لري؟ توپ. کومه کلمه؟ توپ. وګورئ توپ توپ. دا څه شی دی؟ توپ. تاسې لوبې کوئ؟ په توپ باندې کومې لوبې کیږي؟ تاسې ماته ویلی شئ؟ د هغه لوبو نومونه راته ووایئ په کومو لوبو کې چې موږ، یعنې هغه لوبې چې موږ په توپ باندې کوو. نو هغه کومې لوبې دي؟ آفرین، فوټبال، والیبال، کرکټ. ډېر ښه. او همدارنګه نورې لوبې هم شته چې موږ په هغه کې چې موږ هغه لوبې په څه باندې کوو؟ په توپ باندې کوو. راځئ توپ لیکو. ګرانو زده کوونکو، توپ څنګه لیکو؟ وګورئ زه یې تاسو ته لیکم.
واو پی توپ. وګورئ ګرانو زده کوونکو توپ په پی باندې توپ د پی توری لري په پیل کې که په پای کې په پای کې توپ له څو تورو څخه جوړ شوی له دریو تورو څخه کوم توري دي د ت توری د واو توری او د پی توری دا چې سره یو ځای کړو د نه چې جوړیږي له د نه توپ جوړیږي. ګرانو زده کوونکو همدارنګه له موږ سره بل کومه کلمه ده چې په هغې کې د پی توری شامل دی. وګورئ پول. څه شی؟ پول. آیا وګورئ دا څه دی؟ دا پول دی. څه شی دی؟ اوس وګورئ زه تاسې ته همدارنګه بله کلمه هم لیکم. کومه کلمه چې په هغې کې د پی توری دی لکه پاده. څه شی؟ پاده. وګورئ پاده په کوم؟ په پی باندې پیلیږي. آفرین. اوس پاده له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له څلورو تورو څخه. کوم توري دي؟ پی ده، بیا الف ده، بیا دال ده او بیا ه ده. ګرانو زده کوونکو دا هغه کلمې دي په کومو کلمو کې چې د پی توری راځي. وګورئ ګرانو زده کوونکو نورې کلمې هم شته دي چې په هغې کې د پی توری شامل دی. هغه کومې کلمې دي؟ زه یې تاسې ته اوس انځورونه در ښکاره کوم. ګرانو زده کوونکو وګورئ زه تاسې ته یو انځور در ښکاره کوم. تاسې ما ته ووایئ دا څه شی دی؟ دا پاده ده. څه شی ده؟ پاده. څه شی؟ آفرین. پاده. وګورئ پاده په کوم توري باندې پیلیږي؟ په پی باندې پیلیږي. پاده څنګه لیکو؟ پی ورسره الف دال او ح. دا چې سره یو ځای کړو د نه چې جوړیږي؟ پاده ترې جوړیږي. ډېر ښه. وګورئ نورې کلمې هم شته دي چې په هغې کې د پی توری شامل دی. هغه کومې کلمې دي؟ خپلواکي. زموږ د ګران هیواد د خپلواکي ورځ کومه ورځ ده؟ آفرین. د اسعد 28مه زموږ د خپلواکۍ ورځ ده. د خپلواکۍ اتل څوک ده؟ غازي امان الله خان. څوک؟ غازي امان الله خان. دا زموږ د خپلواکۍ اتل ده. وګورئ بل کومه کلمه ده چې هغه په پی باندې پیلیږي؟ پتنګ. کومه کلمه؟ پتنګ. وګورئ پتنګ کې هم د پی توری شامل دی. بل آیا تاسې ما ته اوس یوه کلمه ویلی شئ چې په هغې کې د پی توری شامل وي؟ زه تاسې ته د هغه کلمې توری لیکم. تاسې ما ته ووایئ چې دا به کومه کلمه وي؟ سمه ده؟ وګورئ زه یې تاسې ته توری لیکم. تاسې ما ته له دنه یوه کلمه جوړه کړئ. دا به څه شی وي؟ وګورئ په دې کې پی ده، همدارنګه یا ده پکې، صحیح ده، بیا شین ده پکې او د واو توری ده. نو دا څه شی کیږي؟ وګورئ پیشو. څه شی؟
پیشو 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 کې هم د پی توری شامل دی پیشو کنه زه یوه پیشو لرم ښه زما پیشو سپین دی تاسې پیشو لرئ ښه ډېر ښه زه یې هم لرم ښه اوس ګرانو زده کوونکو د ده نه څه شی جوړیږي له ده نه پیشو جوړیږي څه شی ترې جوړیږي له ده نه پیشو جوړیږي وګورئ پیشو ګرانو زده کوونکو تاسې راځئ اوس له ما سره په 8م لوست کې د پې د توري په غږ باندې راځئ کار وکړو زه پې وایم تاسې هم راپسې وایئ پې څه شی پې 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 آفرین تاسې د پې توری به په خپلو کتابچو کې څو ځلې لیکئ 10 ځلې دا ستاسې کورنۍ دنده ده پوهېږئ زه تاسو ته ولې کورنۍ دندې درکوم ځکه زه په تاسې باندې باور لرم چې تاسې خپل کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ ګرانو زده کوونکو راځئ اوس د لومړي لوست متن په ګډه سره ووایو پوپل څه شی پوپل وګورئ پې پوپل پوپل توپ لري پوپل توپ لري په توپ لوبې کوي زما توپ سپین دی تاسې توپ لرئ د پوپل توپ سپین دی تاسې توپ لرئ ستاسې توپ تور توپ ډېر ښه تاسې په توپ باندې کومې لوبې کوئ موږ په توپ باندې کومې لوبې کوو فوټبال والیبال کرکټ زه خو پرې فوټبال کوم تاسې هم پرې کوئ ښه ډېر ښه ګرانو زده کوونکو وګورئ په پې باندې کومې کلمې پیلېږي یا په پې کومې کلمې دي چې په هغې کې د پې توری شامل دی توپ ده پاده ده او پل ده وګورئ توپ پاده او پل موږ او تاسې دلته اوس پل هم لیکو وګورئ پل پیلام پل سمه ده ګرانو زده کوونکو ما تاسې ته د پل انځور هم راوړی دا څه شی دی دا پل دی پل آیا تاسې پل پیژنئ په پل باندې خلک تیریږي موټران پرې تیریږي آفرین ګرانو زده کوونکو اوس راځئ تاسې څه شی وکئ تاسې د پې توری له دغو کلمو سره یو ځای کئ لکه پې واو او بیا پیلام دی پوپل پې الف دال هې پاده پې واو رې هې پورا پې واو لام پول آفرین وګورئ راځئ اوس ګرانو زده کوونکو تاسې دنده تاسې د پې توری په هوا باندې د پې د توري رسم ښکلی سئ وګورئ زه تاسو ته د پې توری په هوا باندې لیکم له ما سره قلم نشته وګورئ پې ګورئ په هوا کې زه د پې توری لیکلی سم پې تاسې لیکلی سئ تاسې ولیکئ زه یې ګورم آفرین بیخي سم مو ولیکه وګورئ پې درې ټکي وګورئ زه تاسو ته اوس پوپل لیکم په هوا کې رسموم یې پې واو درې ټکي بیا پې لام بیا د پې درې ټکي ګرانو زده کوونکو ستاسې کورنۍ دنده تاسې به د پې توری په خپلو کتابچو کې 10 ځلې لیکئ ګرانو زده کوونکو دا و ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې تاسې ډېر څه زده کړی وي تر بیا لوسته پورې تاسې په لوی رب سپارم
ښه ورځ د خدای په امان.